عیسی هغې ته بیا په مثالونو کې خبرې شروع کړې. یو سړي د انګورو باغ ولګولو او ګیر چاپیری دیوال ته تاو کو او پکې د انګورو لنګری ولګوله او د څوکیدارۍ دپاره یې پکې یو برج جوړ کو او بیا یې زمیندارانو ته په اجاره ورکو او بل ملک ته لاړو. کله چې د انګورو موسم راغلو نو هغه اجاره دارو له یو نوکر ورولېږلو چې د هغې نه د هغه د پیداوار برخه وصول کړي. خو هغې هغه ونیولو، ویې وهلو او تش لاس یې واپس ولېږلو. بیا هغه یو بل نوکر ورولېږلو او دی هم هغې په سر سر وټکولو او بې عزته یې کو. بیا هغه یو بل ورولېږلو او هغه دې مړ کو او د ده نه علاوه داسې نور هم وو څوک یې چې ووهل او ځینې یې مړه کړل. اوس د ده سره یو کس پاتې و، د هغه خپل نیازبین زوی. په آخر کې هغه ورولېږلو. هغه وویل چې زما د زوی احترام خو به وکړي. خو اجارهدارو یو بل ته وویل چې هم دغه خو وارث دی، راځئ چې مړ یې کړو او میراث به یې زموږ شي. نو هغې هغه ونیولو او مړ یې کړو او د هغه لاش یې د باغ نه بهر وغورځولو. نو د انګورو د باغ مالک به د هغې سره څه سلوک وکړي؟ هغه به راشي او دا ټول اجارهدار به مړه کړي او د انګورو باغ به بل چاله ورکړي. ولې تاسو په مقدس کتاب کې دا چرې نه دي لوستي؟ کم کاڼې چې ګلکارانو رد کړی و هم هغه د ګوټ سر کاڼې شو. دا د مالک خدای کارونه دي او دا زموږ په نظر کې عجیبه ښکاري. بیا هغې داسې څه بهانه لټوله چې هغه ګرفتار کړي، ځکه چې هغې پوهېدل چې دې دا مثال د هغې په خلاف ورکوي. خو هغې د خلکو نه یریدل، نو هغې هغه پرېښوده او ترې لاړل. بیا هغې څو فریسیان او هیرودیان ورولېږل چې عیسی په خپلو خبرو کې راګیر کړي. هغوی راغلل او ورته یې وویل استاذه موږ خبر یو چې ته یو رښتینی سړی او د هیچا طرفداري نه کوې، که هغه هر څوک هم وي، خو ته د خدای پاک د لارې تعلیم په رښتیا سره ورکوې. ولې موږ ته دا روا دي چې د روم قیصر ته محصول ورکو او که نه؟ ولې موږ هغې ته ورکو او که ور یې نه کړو؟ خو هغه د دې په منافقت پوه شو او ورته یې وفرمایل تاسو ولې زما د راګیرولو کوشش کوئ؟ ما له د سپینو زرو یوه سکه راوړی چې زه ورته وګورم. هغې یوه سکه راوړه او هغه هغې ته وفرمایل چې په دې د چا تصویر او د چا نوم دی؟ هغې جواب ورکړ دا د قیصر دی. بیا عیسی هغوی ته وفرمایل څه چې د قیصر وي هغه قیصر له ورکئ او څه چې د خدای پاک وي هغه خدای پاک له ورکئ. هغې د ده په خبرو حق حیران شول.